ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مرګ کیتا یعنې ګوریلا د ګوریلا په اړه ځینو ملګرو او دوستانو پوښتنې کړې وي چې د دوی دغه په هکله یو څه معلومات له موږ سره شریک کړئ چې د دوی تمرینات به څوک ورکوي، د چا لخوا دغه قیطه جوړه سوې ده او څومره جلب و جذب به ولري. دغه ویډیو کې ټول جزئیات را سره کتلی شئ. د مرګ قیطه چې د ملي امنیت نوی تشکیله قیطه ده، د دفاع او داخله وزارتونو او نورو امنیتي ریاستونو په ګډې همکارۍ سره به د افغانستان په ټولو ولایاتو کې عملیات ترسره کوي. د مرګ قیطې تمرینات: دا قیطه د هغه ترخیص شوي نظامیانو مجموعه ده چې کلونه یې د پسنګرونو کې د مرمیو سره لوبې کړي او په کمانډو او ځانګړو ځواکونو کې دندې ترسره کړې وي. د 2 کاله ځانګړي تمریناتو وروسته د ملي امنیت په چوکاټ کې ترې د مرګ قیطه تشکیل شوې. د دې قیطې هر غړی په مختلفو برخو کې پوره مهارتونه لري او زده کړې په داخل او خارج کې ترسره کړي دي. اسلحې: د دې قیطې سلاح د نړۍ د مختلفو سلاح جوړونکو کمپنیانو نه خریداري شوې ده او په سپکو او درندو او د نړۍ په پرمختللو وسلو سنبال او مجهزه قیطه ده. جلب و جذب: د دې قیطې جلب و جذب یوازې د افغانستان د ملي امنیت په عمومي ریاست کې ترسره کیږي او تر اوسه 200 مسلکي غړي لري او غیر نظامی کسان نشي کولی چې نوموړي قیطې سره یو ځای شي. صلاحیتونه: د دې قیطې صلاحیت د افغانستان د ټولو قطاعاتو په پرتله ډیر دی او د پوښتنې حق ترې څوک نه لري او د عملیاتو امر د جمهوري ریاست په مشوره د ملي امنیت د ریاست نه ترلاسه کیږي. دندې: تر ټولو سخت او پیچلي عملیاتو نه د دې قیطې دنده ده. عملیات: د افغانستان ټول ولایتونه د نوموړي قیطې د عملیاتو ساحه دی او کوم ځانګړی مرکز نه لري او یوازې په بیړنۍ او پیچلي عملیاتو کې برخه اخلي. یونیفورم: د مرګ قیطې یونیفورم د ټولو نظامي قطاعاتو په پرتله مختلف دی. د دې قیطې یونیفورم نظر اضطراري یعنې ساحې ته فرق کوي. که چیرې په ځنګل کې عملیات ترسره کوي د ځنګل لپاره ځانګړی یونیفورم لري. که چیرې که غر وي نو د غره لپاره هم ځانګړی عملیات یعنې یونیفورم لري او همداسې نور نظر ساحو ته ګوري هماغه شان به یونیفورم هم ولري. مسؤلیتونه: د دې قیطې هر غړی د عملیاتو په جریان کې هیڅ حق نه لري چې په یو نفر دښمن د 2 زیاتو مرمیو مصرف کړي، یعنې داسې روزل شوی چې په یوه مرمۍ باید یو نفر ختم کړي او دوهم مرمۍ باندې باید نفر خطا نشي. درنو لیدونکو، په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي او د مرګ قیطې په اړه به معلومات ترلاسه کړي وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو د سره لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت. لوی الله په امان. الله مو مل شه.